زما په نظر په لومړي ځل یو پاکستاني جنرال د حقیقت څخه ډکې څرګندونې کړي. دا څه نوې خبره نه ده. پاکستان د تیرو څه د پاسه 40 کلونو نه د جهاد فی سبیل الله په نوم افغانان د خپل امنیت دپاره قرباني کړي. دا چې د افغانستان مجاهدین او د دوی رهبران په دې خبره نه پوهېدل، نو دا د پاکستان ګناه نه وه. که نه په هر ځای کې د پاکستان په نظامی بارکونو لیکلي وو چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان. که چیرته جنرال ضیاء الحق د جنرال منیر په شان صادقانه خبره کړې وای، نو نن به زموږ هیواد په داسې حال کې نه وای، بلکې یو پرمختللی هیواد به و. عاصم منیر د پاکستان جنرال دی او د پاکستان د ملت د ساتنې لپاره روزل شوی او وظیفه یې ده. دا خو جنرال بسم الله محمدي نه ده چې په کابل یو ډز نه وشوی او بیا د خپلې ډلې سره اسلام آباد ته رسېدلی و. زما په نظر دې خبرې ته دومره اهمیت ورکول نه و پکار لکه څومره چې افغانانو غټه کړه، ځکه چې دا د پاکستان د اردو د رواني جګړې یوه برخه وه او څومره چې افغانان په دې باندې زیات بحث کوي، دومره د پاکستان نظامی ادارې د دې څخه ګټه اخلي. عاصم منیر نه د پاکستان د پیپل پارټۍ د ګوند مشر ده او نه د مسلم لیگ، چې د خبره به په سیاسي ډګر کې د ارزښت وړ وي او یو سیاسي پالیسی به د افغانستان په مقابل کې جوړه کړي یا ستراتیژي به جوړه کړي. دا یو نظامی شخص ده او چې کله تقاعد شي یونیفورم د ځانه لرې سه، نو بیا یو عادي شخص ده. نو د دې خبرې ته باید داسې وکتل شي چې افغانانو د جهاد په نوم د پاکستان د حفاظت لپاره د پخوا نه خپل ملت او هیواد قربان کړی. ولی اوس باید متوجه شي چې ضیاء الحق دروغ ویلی او عاصم منیر رښتیا وویل. او بله موضوع د سرحداتو په ارتباط زه باید دا ووایم چې پخوانیو حکومتونو د پاکستان سره په سرحداتو کې ځکه تاسیسات نه جوړول چې هغوی دا سرحدات په رسمیت نه پیژندل. اما د حامد کرزي او د اشرف غني ضعیفه ادارې د دې باعث شوې چې پاکستان په دې وتوانېد چې د ډیورن په کرښه باندې اغزن تار جوړ کړي. ولی د ډیورن د کرښې خبره دا د احساساتي او د جذباتي څرګندونو مسله نه ده. دا یو ډیره اوږده کشاله ده، یو ډیر اوږد جنجال ده چې دا باید د خبرو له لارې نه د پاکستان د حکومت سره حل شي، ځکه چې داسې نه معلومیږي چې د ډیورن د کرښې نه هغه غاړه پښتانه د دې ته آماده وي چې هغه د افغانستان سره یو ځای شي. هغه په دې معنی چې په تیرو 50 کلونو کې افغانستان کې داسې یو حکومت نه ده راغلی چې هغه د ډیورن د کرښې هغه غاړې پښتنو ته یا د کوزو پښتنو لپاره د دې الهام وګرځېږي چې هغوی د تشویق سي چې هغه د افغانستان په طرف تمایل پیدا کړي. نو دا موضوع باید د خبرې له لارو نه حل شي او دا سیاسي حل غواړي. دا د نظامی حل د دې لپاره د حل لاره نه ده. او زه فکر کوم چې دا موضوع باید نور اوږده نشي او دواړه غاړې د افغانستان او پاکستان غاړې یوې نتیجې ته سره ورسیږي چې په دې کې یو معامله داسې وشي چې د دواړو غاړو ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. مننه.